بسم الله الرحمن الرحیم. سوال در لن یدعا چرا بسبب نسب یارا واپس نیا وردن که بر آن فتحه ظاهر مشد. د دعا یدعو د باب څخه د صرف کبیر گردانونه او د صیغو تعلیلات ذکر کېدل. په تیر سبق کې د لام تاکید بانونی ثقیله فعل مستقبل معلوم گردان او دارنگی د لام تاکید بانونی ثقیله فعل مستقبل مجهول گردان او د جوړولو طریقه علامه صاحب ذکر کړلا. اوس د دې ځینه علامه صاحب یو اعتراض او د هغې جواب ذکر کوي چې دغه اعتراض او جواب تعلق لري د نفی تاکید بلن فعل مستقبل مجهول د مفرد لفظي صيغو سره او دا شان دا تعلق لري د لام تاکید بانونی ثقیله فعل مستقبل مجهول د مفرد لفظي صيغو سره. نو علامه صاحب دا اعتراض او جواب ذکر کئی. نو فرمائی سوال در لن یدعا. مقصد دا علامه صاحب د دې عبارت نواخلا تر روان لام تاکید بانونی خفیفه تر دیزی پوری درې خبرې بیانول دي، درې خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د یو اعتراض او د هغې جواب به درته ذکر کی. دوهم نمبر خبره د لیدعون دارنګې لتدعون او د لتدعین د دې درې صیغو د جوړولو طریقه به درته ذکر کی. دریم نمبر خبره یو فایده به درته ذکر کی. نو نننی سبق په دې درې خبرو باندې مشتمل دی. دا درې خبرې په نن سبق کې ذکر کیږي. اول نمبر خبره څه ده چې یو سوال او د هغې جواب به ذکر کی. نو دا اول نمبر خبر علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي سوال در لن یدعا. خو د دې سوال او د جواب نه مخکې یو خبرې ته سوچ کوئ چې مخکې مونږه وویلې د نفی تاکید بلن فعل مستقبل مجهول د مفرد لفظي صيغو کې چې په دې صيغو کې د دې مفرد لفظي چې کومې صيغې دي لن یدعا، لن تدعا، لن تدعا، لن ادعا، لن ندعا، په دې کې چې دی د لن ناسبه کم نسب چې دی هغه د دې صيغو په آخر کې چې دی نه ښکاره کیږي. ولی نه ښکاره کیږي؟ ځکه د دې صيغو د دې مفرد لفظي په صيغو کې الف دی او الف چې دی هغه قابل د حرکت نه دی، حرکت په هغې باندې نه راځي. دا وجه هلته ذکر کړې وه. او دلته بیا د لام تاکید بانونی ثقیله فعل مستقبل مجهول د مفرد لفظي صيغو کې درته وویلې چې دلته چې کله موږ د مضارع مجهول د صيغو په آخر کې نون تاکید ثقیله دا د مفرد لفظي صيغو کې ولګو، نو د دې نه مخکې چې کوم الف دی دغه الف چې دی بدل د یا نه راغلی نو هغه یا به واپس څه کېږي راځي. دارنګې په لن یدعا کې هم دغه الف بدل د یا نه راغلی دی. دلته لیدعین کې هم دا الف چې دی د یا نه راغلی و خو په دې صيغو کې چې دی یا واپس راغله او هلته په لن یدعا کې چې دی یا واپس را نغلله. دا ولې؟ نو اعتراض هم په دغه ټکي باندې دی. اعتراض ما وکړه که پوه شوي یاستئ. په لن یدعا کې هلته د مفرد لفظي په صيغو کې یا واپس را نغلله یا واپس نه راځي او د لیدعین د مفرد لفظي په صيغو کې یا واپس راځي. ولې؟ پوه شئ؟ نو دا اعتراض او جواب علامه صاحب ذکر کوي. نو فرمایي سوال در لن یدعا. دا اول نمبر خبره ده.
د سوال حاصل دا دی چې په لن یدعا کې د لن ناسبه د وجې نه یا ولې واپس را نه وړلی شوله د دې لپاره چې په دې یا باندې فتحه ښکاره شوې وه فتحه ظاهره شوې وه لکه څنګه چې په لیدعینه کې یا واپس راوړلی شوې ده نو په کار هم همداسې وه چې په لیدعا په دې کې هم یا چې دی واپس څه وه راوړلی شوې وه په اعتراض پوه شوئ اول به دا سوال ووایو لاندې په متن کې بیا به د دې جواب وروسته څه ذکر کړو ګورئ سوال ته سوال در لن یدعا په لن یدعا کې چرا ولې به سبب نسب د لن ناسبه د وجې نه یا را یا لرا واپس نه یا وردن واپس را نه وړلی شوله کې برآن فتحه ظاهر می شد چې په هغې باندې فتحه ښکاره شوې وه په لن یدعا کې د لن ناسبه د وجې نه یا واپس ولې را نه وړلی شوله د دې لپاره چې په هغې باندې چې ښکاره شوې وه فتحه ښکاره شوې وه څنګه چې په لیدعینه کې یا څه ده واپس راوړلی شوې ده او په هغې باندې فتحه څه ده ښکاره شوې ده ځکه نورې تاکید ثقیله د مفرد لفظي په صیغو کې د خپل ځان نه مخکې څه غواړي فتحه پې څه ده ښکاره شوې جواب اگر یاره باز می آوردن اوس علامه صاحب د دغې اعتراض او د دغې سوال جواب ذکر کوي د جواب خلاصه دا د علامه صاحب فرمایي که چیرې په لن یدعا کې مونږ یا واپس راوړې وه هغه یا چې د هغې نه اوس بدل څوک راغلی په لن یدعا کې الف راغلی که چیرې په لن یدعا کې مونږ یا واپس راوړې وه نو بیا هم نسب په الفاظو کې نه ښکاره کېدلو ولې ځکه د اعلال چې کوم علت او سبب دی هغه بیا هم موجود دی د علال چې کوم علت او سبب دی هغه هم بیا څه کېده موجودېده د اعلال علت څه شی دی هغه د یا متحرک کېدل دي او د هغې د ماقبل څه دي مفتوح کېدل دي او هغه دلته بیا څه کېده موجودېده ځکه چې یا راغلی وه نو په یا باندې به نصب راته فتحه به پرې راتله نو چې فتحه پرې راتله نو بیا متحرک ماقبل مفتوح بیا دا قالبع قانون پکې لګېده نو د دې د وجې نه بیا په الف سره بدلېده ځکه د هغه د اعلان چې کوم علت دی هغه پکې بیا هم څه دی موجود دی نو چې موجود دی د دې د وجې نه څه را نه وړلی شو یا را نه وړلی شو په دې پوه شو په دې جواب باندې او پاتې شوله خبره د لیدعینه په هغې کې چې دی یا ولې واپس راوړلی شوله په هغې کې یا واپس ځکه راوړلی شوې ده چې په هغې کې د اعلال چې کوم علت دی هغه پکې موجود نه دی اوس پکې قالبع قانون نه لګېږي ولې نه لګېږي ځکه نه لګېږي موږ په قالبع قانون کې یو شرط لګولی و شرط دا و دغه واو او یا به د نون تاکید ثقیله نه مخکې نه وي واقع نه وي راغلی او دلته چې دی په لیدعینه کې دا یا چې دا د نونی تاکید ثقیله نه مخکې څه ده واقع ده راغلی ده نو په دې صيغو کې چې دی قانون د قالبع نه لګي علت د اعلان چې دی هغه پکې موجود نه دی سبب د اعلان چې دی پکې موجود نه دی نو ځکه په دې صيغو کې چې دی څوک واپس راځي یا واپس راځي او په لیدعا کې نه راځي هلته اعلان د علت او سبب د اعلان موجود دی دا جواب علامه صاحب ذکر کوي جواب اگر یاره باز می آوردن که چیرې مونږ یا واپس راوړله باز عالم می شد دا بیرته په الف سره بدلېده چې ځکه علت اعلال د اعلال سبب او علت کې تحرک یا و انفتاح ما قبل است چې متحرک کېدل د یا او د ما قبل مفتوح کېدل دي موجود است دا موجود دي یا متحرک دا ما قبل څه شي مفتوح ودر لیدعین او په صیغې د لیدعین کې در اخوات شاهدي چې کوم هم مثل صیغې دي علت اعلال موجود نه است په دې صیغو کې د اعلال چې کوم سبب دی او علت دی هغه موجود نه دی ولې موجود نه دی ځکه زیرا کې اتصال نون ثقیله ځکه چې پیوست کېدل د نون ثقیله از موانع اجرای قاعده هفتم است دا د موانعو د جاری کېدلو د وم قانون څخه دی
دا د اووم قانون د جاری کېدلو د موانعو څخه څه شی دی؟ دا پیوست کېدل د نون ثقیله، د نون تاکید ثقیله. لیدعون دراصل یدعون بود. دا دوم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. دوم نمبر خبره څه شی وه؟ دوم نمبر خبره دا وه چې د لیدعون لتدعون لتدعین د دې درې صیغو د جوړولو طریقه به درته ذکر کړي. نو دا علامه صاحب ذکر کوي. نو فرمایي لیدعون دا په اصل کې یدعون چې یدعون وه، نو د دې په اول کې ملا د تاکید مفتوحه راوړو او آخر کې نون تاکید ثقیله راوړو چې نون تاکید ثقیله هم راوړو. د دې نون تاکید ثقیله د وجې نه د آخر نه نون اعرابي وغورځوېده. چې نون اعرابي وغورځېده نو اوس اجتماع ساکنین راغی په منځ د واو او د چا کې د نون تاکید ثقیله. ځکه په نون تاکید ثقیله کې اولنی نون چې کوم دی هغه ساکن وي. چې اجتماع ساکنین راغی نو اوس د اولنی ساکن چې دی دا غیر مده و. چې غیر مده و نو اولنی ساکن ته حرکت د څه ورکړه؟ د ضمې ورکړه. چې حرکت د ضمې ورکړه نو څه جوړ شو؟ لیدعاون. دقه شان لتدعاون هم دی. لتدعین اصل کې تدعین دی، واحد مؤنث حاضر سیکا ده. تدعین دی نو اول کې ملا د تاکید مفتوحه راوړو، آخر کې نون تاکید ثقیله. د نون تاکید ثقیله د راوړلو د وجې نه نون اعرابي وغورځېده. چې نون اعرابي وغورځېده نو اجتماع ساکنین راغی په منځ د یا او د نون تاکید ثقیله د اول نون په منځ کې. چې اجتماع ساکنین راغی اولنی ساکن چې یا د هغه غیر مده و، مده نه دی. چې غیر مده و هغه ته حرکت د کسرې ورکړه د یا د مناسبت د وجې نه. نو څه جوړ شو؟ لتدعین. نو ګورئ دا دوام نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. لیدعون دراصل یدعون بود لیدعون په اصل کې یدعون و. بعد اوردن لام تاکید در اول په اول کې د لام تاکید راوړلو نه وروسته او نون ثقیله در آخر او د نون ثقیله د راوړلو نه وروسته په آخر کې وحذف نون اعرابي او د نون اعرابي د حذف کولو نه پس اجتماع ساکنین شد. اجتماع ساکنین راغی یعنی واو و نون په منځ د واو او د نون کې واو غیر مده بود. واو دا غیر مده و ان راځو مدادن نو دغه واو ته حرکت د ضمې ورکړلی شو وهم چونین او همدغه شانتې کار در لتدعون په لتدعون کې هم شوی دی. و در لتدعین یا را کسره دادن او په لتدعین کې یا ته کسره ورکړلی شوله. فایده حین اجتماع ساکنین اگر اول مده باشد. دریم نمبر خبره څه وه په نن سبق کې؟ دریم نمبر خبره دا وه چې فایده به درته ذکر کړي. نو په دې فایدې کې علامه صاحب درته درې خبرې ذکر کوي. اول نمبر خبره د یو اعتراض جواب به ذکر کړي. دوهم نمبر خبره د مده تعریف به وکړي او دریم نمبر خبره د غیر مده تعریف به درته وکړي. اول نمبر خبره څه شی ده؟ د یو اعتراض جواب به درته ذکر کړي. نو دا اول نمبر خبره چې د اعتراض جواب د علامه صاحب ذکر کوي حین اجتماع ساکنین. اعتراض دا دی عام دا قانون دی کله چې دوه ساکنین څه شي سره جمع شي نو په هغو کې اولنی ساکن حذف کولی شي، لیکن په دې مذکوره صیغو کې لیدعون لتدعون لتدعین په دې صیغو کې دو ساکنین جمع شو، لیکن په دو کې اولنی ساکن د حرکت ورکړلی شو حذف نه کړلی شو. دا ولې؟ نو دې اعتراض جواب علامه صاحب ذکر کوي حین اجتماع ساکنین. علامه صاحب فرمایي کله چې دوه ساکن حرفونه یو ځای کې جمع شي نو کتلی به شي دو ته چې په دې دواړو ساکنینو کې اولنی ساکن مده دی که غیر مده. که اولنی ساکن مده و نو دا اولنی ساکن به څه کولی شي؟ حذف کولی شي. که اولنی ساکن مده نه و بلکې څه شی و؟ غیر مده و. څه شی و؟ غیر مده و. نو بیا به کتلی شي که اولنی ساکن واو نو هغه ته به حرکت د ضمې ورکولی شي. که اولنی ساکن واو نه و بلکې هغه و ده یا و نو هغې ته به حرکت د کسری ورکولی شي. په جواب پوه شو؟ نو ګورئ د فایدې اول نمبر خبره چې د اعتراض جواب هغه علامه صاحب ذکر کوي حین اجتماع ساکنین په وقت د جمع کېدلو د دوه ساکنینو کې اگر اول مده باشد که چیرې اولنی ساکن مده وي آن را حذف میکنند هغه حذف کولی شي. و اگر غیر مده باشد که چیرې اولنی ساکن غیر مده وي واو را ضمه میدهن واو ته ضمه ورکولی شي و یا را کسره او یا ته څه ورکولی شي؟ کسره.
اولنې ساکن څه غیر مده وه نو په دې صورت کې که بیا کتلی شي چې اولنې ساکن دا واو دی که یا ده که واو و نو واو ته به ضمه ورکولی شي او که یا و بیا یا ته به څه ورکولی شي حرکت د کسرې مده حرف علت ساکن راګویل په دې فایدې کې دوهم نمبر خبره څه شی وه دوهم نمبر خبره دا وه چې د چا تعریف به درته ذکر کی د مدې تعریف مده چا ته ویلی کیږي مده د هغه ساکن حرف علت ته ویلی کیږي چې د هغه ما قبل حرکت د هغه څه شی وي موافق وي هغه ساکن حرف علت چې د هغه ما قبل حرکت دغه څه شی وي موافق وي یعنی که واو راغلی وي واو ساکن وي دغه نه ما قبل څه وي ضمه وي موافق حرکت ضمه ده که یا وي یا ساکن ما قبل څه شی وي کسره نو د فایدې دا دوهم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي مده حرف علت ساکن راګویل مده د هغه ساکن حرف علت ته ویلی کیږي چې حرکت ما قبل آن موافق باشد چې د هغه د ما قبل حرکت د هغه سره موافق وي دا د فایدې څوم نمبر خبره وه دوهم نمبر خبره د مدې تعریف وغیر مده آن دریم نمبر خبره په فایده کې څه ذکر کېدله د غیر مدې تعریف نو دا دریم نمبر خبره د غیر مدې تعریف علامه صاحب ذکر کوي وغیر مده آن کې چونین نه باشد غیر مده چا ته وایي غیر مده د هغه ساکن حرف علت ته ویلی کیږي چې د هغه ما قبل حرکت د هغه مخالف وي د هغه څه وي مخالف نو دا علامه صاحب درته ذکر کوي یعنی یا راغلی وي یا ساکن وي ما قبل ترې فتحه وي کسره نه وي راغلی دارنګې وه ما قبل ترې ضمه نه وي راغلی وغیر مدان کې او غیر مده دا حرف علت ته ویلی کیږي چې چونین نه باشد چې دقه شانتې نه وي یعنی د مدې په شانتې نه وي ما درته ویل چې څه راکوي نو نننی سبق مشتمل په څو خبرو باندې په درې خبرو اول نمبر خبره یو اعتراض او د هغې جواب یې درته ذکر کوو دوهم نمبر خبره د لیدعون لتدعون لتدعین د دقې درې صیغو د جوړولو طریقه دریم نمبر خبره یوه فایده یې درته ذکر کړله چې هغه متعلق وه د چا پورې د لیدعون لتدعون لتدعین د دې درې صیغو